مولانا شفالی تانوي صاحب لیکلی دی باچا به هر وخت پر سر باندې درد بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لره خط راواستوي چې ډېر مې سر درد کوي یا تعویذ یا یو دم یا یو خبره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو تعویذ ولیکي ورواستوي چې ورواستوي نو بیا د باغ تعویذ په غاړه کې یا په خولې ملې کې شي بس د سر درد به وشلېدی چې وشلېدی نو بیا یو ورځ ناستې د ملګرو سره وزیرانو سره قرار د تعویذ راواخیست په دې کې تا وایي څه لیکلي دي چې خلاص یې کوي ویې کتل په دې کې صرف لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم دې باچا خپلو وزیرانو ته وویل چې د بسم الله دومره لوی اثر دی د ټول قرآن په څو اثر د بسم الله دونه لوی اثر دی د ټول قرآن به بیا څونه لوی اثر عزیزانو یعنی د دې صدا معلومه سوه چې تعویذ جایز دی کله کله فیسبوک کې یو خبره چلیږي صحیح حدیث دی صحیح پیغمبر علیه السلام منع کړی د منع چې تاسو به تعویذونه نه کوئ صحیح سلو کله کله به د چا په غاړه یو تعویذ پیغمبر علیه السلام به ځینې وکشي وبې غورځوئ په هغه کې هغه خبره د عزیزانو که چیرې پر کاغذه باندې الحمدلله 4 قله آیات الکرسي مسنون دعاګانې لیکلي وي دا پروا نه لري دا جایزه دی هغه بل چې تعویذ به پیغمبر علیه السلام نه خوښوي په هغه کې به کفریه کلمات وي په هغه کې به شرکیه کلمات وي هغه یهودو جوړ کړی وو هغه نصاراو جوړ کړی وو هغه به مشرکانو جوړ کړی وو په هغه کې به د بوتانو نمونه لیکلي وو هغه په دا وجه حرام ولو نو اوس سلفیان چې کوم دي غیر مقلدین اهل حدیث هغه د هغه تعویذ چې پر هغه الحمدلله لیکلی ده او هغه تعویذ چې په هغه کې د بوتانو نمونه لیکلي دواړه سړي ته حرام کړي دواړه ځینې غورځوي دواړه ناجایزه بولي یا په هغه کې کفریه کلمات لیکلي دي په دې کې هغه د ایمان الحمدلله لیکلی ده نو لهذا دواړه به سره برابر نه هغه دغه شی دی که زموږ خلک هم بیا پوسټونه چلوي یاره تعویذ دی تعویذ نه دی جایزه نه هغه تعویذ چې کفریه کلمات دي پکې هغه قطعا نه دی جایزه که الحمدلله او قل هو الله پکې لیکلی وه لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بسم الله شریف پکې ولیکلی نو دا خو ډېره غټه خبره ده هېڅ پروا چې دغه نه لري اوس ما بل یو سړی راغلی و کور والا یو تعویذان مې کړي و ځای به تللی وله نو تعویذان چې راوړو په هغه کې څه خو صحیح تعویذونه وو څه هغه بوتان وو په هغه کې هغه ناولد لکه هغه د مچ چې کوم عیسایان دي هندوان دي هغه یې کوي لکه زموږ بنګېګړ والا هغه یې کوي یعنې کفریات دي کفریات دا یې راخیستي ولو بیا مې وکتل ما دا به څیرې کې دا حرام دي دا جایزه نه ده او پاته دا بله خبره سوه هغه جایزه ده هغه پروا نه لري